السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاست. قدرمنو په دې ویډیو کې موږ دا درته ښایو چې دا کلوپان څرنګه بغیر د کلۍ نه بغیر د کونجي نه تاسو خلاصولی شئ. دا شپږ وړه کلوپان دي. نو راځئ قدرمنو چې وګورو چې څرنګه موږ دا کلوپان بغیر د کلۍ نه خلاصولی شو. دا کلوپ د قدرمنو دا تاسو ګورئ چې موږ خلاص کړو. چې به موږ دا بیرته بند کړو. دا قدرمنو تاسو ګورئ چې کلوپ بند شو. چې موږ دا بغیر د کلۍ نه خلاصو. دا تاسو ګورئ چې د ګیس لیترې دي. دا په بلکو او دواړو خواو ته به ورته کېدو. نو تاسو به ګورئ چې څرنګه دا کلوپ بغیر د کلۍ نه موږ خلاصوو. دا د ګیس لیترې دي. دا ډېر تیز وي. تاسو ورته ګورئ. دا زموږ کلوپ خلاص شو او دا کته ولوېد قدرمنو. دا ګیس لیترې تاسو ګورئ دا ډېر تیز اور وي. په دې باندې تاسو ګورئ چې مونږ لاس هم نه ده ور وړی، خو صرف د ګیس لیترې مو ورته بل کړې دواړو خواو ته. او دا تاسو ګورئ چې کلوپ خلاص شو. دا قدرمنو اوس بېکاره شو. قدرمنو دا کلوپ تاسو ګورئ چې دا مو کلۍ ور واچوله، خلاص هم کړو. دا به موږ اوس بېرته دلته کلوپ کړو او کلۍ به پورته کېږدو. دا قدرمنو دوه چابیانې دي چې موږ یې د نټانو لپاره استعمالوو. نو دا به ګورو چې موږ څنګه د دې چابیانو ذریعه دا کلوپ خلاصولی شو. دا کلوپ ډېر لوی ده ځکه په منځ کې دا نټ کېښود. اوس تاسو ګورئ قدرمنو دا کلوپ موږ د چابیانو په ذریعه خلاصوو. دا تاسو ګورئ قدرمنو ډېر په اسانۍ سره دا کلوپ مات کړو. دا بل کلوپ ته قدرمنو تاسو ګورئ چې په منځ کې پټاکۍ ور کېښوله. پټاکۍ خوار یو ملګري ته معلومات شته چې دا پټاکۍ په ذریعه څنګه خلاصېږي. دا تاسو ګورئ چې پټاکۍ وچاودېده. نو دا اوس کلوپ ته ګورئ چې کلوپ یې هم خلاص کړی دی. او قدرمنو خدای دې وکړي چې دا ویډیو م د خوښې سبب ګرځېدلی وي. او دا ویډیو م صرف د معلوماتو لپاره درسره شریکه کړه. نو په دې کې زموږ دا مقصد نه ده چې دا ویډیو دې موږ لاله د غلو لپاره شریکه کړې وي یا جوړه کړې وي. دا هم خاص د مجاهدینو او د ملګرو لپاره جوړه کړې ده چې صرف د معلوماتو ویډیو ده. نور زموږ داسې بل څه مقصد نشته پکې. نو خدای دې وکړي چې دا ویډیو م د خوښې سبب وګرځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.